د ماشومانو مشغولا وه، د مینې هر صحت ښکلا وه، د زړه دعوه به مې په تا وه، سحر ماښام به په ژړا وه، چاته یې وې په خپل جاني به تاوان یمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید د ربه لرم چې د خپل خشته ژوند نه به مزې اخلئ او چېرته چې حادآباد اوسئ. نن راله کشر ورور خواله راغی، محمد جان نامه لري، د والد صاحب کتاب یې را لاسو کې راکړ، وی راشه د دې نه راته یو غزل ووایه. ما یې بلکل درته غزل ویمه، راځه چې کینو نو دوی ته به غزل ډالۍ کومه او تاسو ترې خوندونه واخلئ. غزل دی چې د خوب لیدلو مې تعبیر وباسم، د خوب لیدلو مې تعبیر وباسم، د خپل زړګي نه ستا تصویر وباسم، د خوب لیدلو مې تعبیر وباسم، د خپل زړګي نه ستا تصویر وباسم، زړه له مې لږه شان هوا ورکوم، ځان ستا د زلفو د زنځیر وباسم. نور دې رقیب په زړه کې نه پرېږدمه، نور دې رقیب په زړه کې نه پرېږدمه، دغه هندو د دې کشمیر وباسم، نور دې رقیب په زړه کې نه پرېږدمه، دغه هندو د دې کشمیر وباسم. حالاتو داسې حال ته راوستمه، حالاتو داسې حال ته راوستمه چې د مرید د کوره پیر وباسم. څوک دې جانانه د نظره نه کړي، څوک دې جانانه د نظره نه کړي، ستاسو د چم نه تمشګیر وباسم. یاد مې شي تا یو ځل ویلي و چې، یاد مې شي تا یو ځل ویلي و چې زړه نه به خپل جانې په ویر وباسم. دغه زما د والد صاحب جان محمد جاني کلام و چې تاسو سره مې شریک کړ، خو یو ریکویسټ کومه چې دا چینل یې جوړ کړی دی، دغه هڅه کوي د پښتو دپاره، د پښتو ژبې دپاره، نو دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، مخ په وړاندې بوځئ او انشاءالله په دې به تاسو ته هره ورځ نوې نوې ویډیو میلاویږي.